CIA او د بلیک واټر د مزدور د امریکایانو روزل شوی سپای امرالله صالح هغه څرګندونې چې د پوهنتونونو په خاطر باندې دا خبره کړې ده چې نور به پوهنتونونه د ویښ اوسېږي او امنیتي هغه چې د طالبان لخوا پې حملې کېږي. نه، هېڅکله نه. طالبان پوهنتونونه هدف نه ګرځوي. طالبان هېڅکله په ټول ژوند باندې داسې کله کوم داسې کار نه ده کړی چې هغه د طالبانو لپاره پیغور وګرځي. پوهنتونونه مکاتب تر تاسو د طالبانو په علاقې کې په ښه معیار درسونه په ښه معیار حاضري پکې ورکول کېږي. ښه شاګردان ښه په ټیم مکتب ته ځي، استادان ښه په ټیم مکتب ته ځي. د CIA او د بلیک واټر مزدوره د امریکا روزل شویه پرون د روبل مزدور او نن د ډالرو غلامه ته نشي کولی چې طالبان په دې خپلو درواغجنو خبرو باندې د افغانانو په زړونو کې بل تصویر د طالب معرفي کړي. موږ په دې پوهیږو چې طالبانو په 20 کالو کې چې کوم قرباني د دې ملت د ژغورلو دپاره ورکړی هغه لامثاله ده. موږ په دې پوهیږو چې طالب زما د ناموس د افغانانو د نوامیسو د ژغورلو دپاره د باروتو واسکټ په ځان پورې تړلی زموږ د نوامیسو نه دفاع کړی. موږ پوهیږو د بلیک واټر او د CIA جاسوسه چې تا هغه څوک چې په وزارت داخله کې د امریکایانو په سینه باندې ګولۍ سړې کړلې دومره وحشت او ظلم وکړه په صبرجان باندې چې کله به هم ستا هغه بربریت ستا جفا ستا خیانت مونږ هیر نه کړو. نن صبرجان آزاد ګرځي، د تاریخ باب جوړ سوی ده، د نړۍ مسلمانانو د اتل په څېرې پیژني. لیکن تا چې صبرجان ته زولنې اچولې وې په لکونو ډالر د هغه د نیولو لپاره مصرف کړه. نړۍ تا من حیث یو غلام یو مزدور د KGB د شیطانت د راد ایجنټ په توګه پیژني. ته جګړې ته د لابي په خاطر باندې د کابل په پوهنتون باندې حمله وکړله، لیکن ته رسوا شولې، ته ذلیله شولې. تا باندې خپل د حکومت او د پارلمان او د سنا د مجلس خلکو وخندل چې دا د څومره نازوانه حمله وکړله او غوښتل دي چې د حملې پړه په طالبانو باندې واچوي. اوس د میډیا دور ده، ته نشي کولی چې موږ نه د بیان ازادي واخلې، ته نشي کولی چې د موږ غږ خاموشه کې له هغه څه نه چې موږ باید پرده پورته کړو. که په هر حالت باندې وي، که تاسو څومره کوشش کوئ موږ به حقایق ملت ته وړاندې کوو. طالبانو که په پوهنتونونو په تعلیمي ادارو په مؤسساتو په عامل منفعه شتمنیو باندې حملې کولې، نو زه درته اوس هم وایم چې طالب که اوس هم وغواړي په 2 ورځو کې ټول پوهنتونونه او مکاتب بندولی شي. ځکه طالب هغه طالب ده چې دومره پیچلي عملیات پلانګزاري کړل تر څو د تا مرۍ ته ورسېده. طالب هغه طالب ده چې ته د امنیت ملي رئیس لومړی مرستیال دی یو ملک، لیکن طالب له موټر بم او له باروتو له غازیانو سره د تا په کور ننوتل. د تا سلګۍ زموږ په یاد دي چې د تا په خوا کې د تا چوچي د تا غلامان او باډیګارتان وژلي وو. ته چې نن د کابل د امنیت خبرې کوې، ته چې نن پوهنتونونو ته خطونه لیږې چې امنیت مو وساتئ طالبان در باندې حمله کوي، نه، هېڅکله نه. ته خپل د ځان امنیت وساته چې څو واره طالبان په دې بریالي شوي دي چې ستا د څنګ ملګري مردار کړي. ستا هغه مسؤونه خونې ته چې ته پکې لومړی مرستیال من حیث لومړی مرستیال اوسېدلې، طالب غازیان له موټر بمونو له لنچرونو سره درته رسېدل. ته نرښځکی د ځان امنیت نشي ساتلی. ته راځې د کابل خلک ډاروې، د افغانستان خلک کېروې له طالب نه. طالب څوک نه پیژني، د طالب اصلي څېره چاته نه ده معلومه چې طالب څوک ده. دا ملت ته هم پیژني، طالبان هم پیژني. طالبان د نن عصر هغه اتلان دي چې څو وارې په تا باندې وینې قی کړلې. د بلیک واټر او د CIA مزدوره
د امریکا د ډالرو غلامه منحوسه ته نشي کولی چې بیا امریکان دې جګړې ته راولي ولې چې امریکانو د طالب جان سوک خوړلی ده امریکان له دې نه شل او شټ د هغوی مړي تللي دي طالب به څنګه خو په قندوز کې د پروختون حمله وکړه جماعتونه دې بمبار کړي مکتبونه دې بمبار کړي له مکتبونو د چرسیانو د پوډریانو د بیسونه جوړ کړي دي د جماعت په سر د سنګر جوړ کړی مونږ له شواهدو سره خبرې کوو له ثبوتونو سره خبرې کوو تا غوند یو لغړی یو شټاسری یو بې ضمیره یو لنډغر راجګېږي چې تر پرونه پورې د پینه شوي واسکټ او بوټ په پښو جوالیتوب دې کوه نن د لومړی مرستیال په چوکۍ کېناستې ته باید د رښتیانو لومړی مرستیال شولې داسې خبرې کوي لکه د افغانستان چارې چې رښتیا ستا په لاس کې وي موږ ستا هغه سلګۍ چې د تلونیوز خبریال ته دې کولې یقیني من حیث یو افغان د ما در باندې زړه درد وکړه تا سره هغه سلګۍ نه ښایېدلې ته د امنیت ملي رئیس تیر سوی وې ته د CIA جاسوس تیر سوی ته د بلیکواټر برحاله مزدور تا پرون KGB کرملین ته سجده وکړه نن د سپینې ماڼۍ ته سجده وکړه خو لیکن د طالب له ګزارونو نه بچ نه سولې ته د ځان امنیت نسې ساتلی ته د کابل د ښاریانو د امنیت ذمهداري کوې تا د کابل د پانتون د غمیزې د وحشتناکه حملې د پټولو دپاره 3 کسه نورم په شهادت ورسول تا ژورنالستان بیا د دې دپاره ووژل چې د کابل د غمیزې د کابل د پوهنتون د وحشتناکه حملې پړه په طالب باندې ور واچوې ما سره شواهد دي اوس یې درته وړاندې کوم هغه څوک چې له خبریال د تلونیوز سره په موټر کې سپور د وژل کېږي د هغوی یوه خور د کابل په پوهنتون کې وژل شوې ده 25 منټه وروسته دا خپل د خور جنازې پسې ځي نور ثبوتونه ورسره دي د دې په خاطر چې د وژل شوې نجلۍ ورور خوله بنده کړي په لکونو ډالر د رشوت ورکولو پیشنهاد ورته کېږي خو دغه کس دا خبریال نوم راته ولیکه یاره نوم یې د ما له یاده ووته وای یما سیاوش سره چې په موټر کې کوم 2 هلکان وژل کېږي د هغه هلکانو یوه خور د کابل په پوهنتون کې وژل شوې ده دغه یما سیاوش سره او دغه چې خور په پوهنتون کې په شهادت رسېدلې دوی له ثبوتونو سره نن مطبوعاتي کنفرانس ورکوي سهار نن میډیا ته وایي چې د کابل حمله چا وکړه د کابل حمله څنګه رهبري شوه د چا لخوا رهبري شوله هغوی ته بم کېښودل کېږي او وحشي درنده او د ارګ لنډغرو د افغانانو د وینې تویونکو ظالمانو د بلیکواټر مزدورانو ستاسو به کله د افغانانو په وینو باندې تنده ماتېږي خور دې په پوهنتون کې ووژله ورور د دې په خاطر چې غږ اوچتوي هغه دې په موټر کې په اور کباب که 2 جنازې دې یو کور ته ولېږلې تر څو ته د امریکایانو د اشغال د بیا راګرځېدو لپاره پلانګذاري کامیابه وښیه نه څنګه چې طالبانو په نظامي ډګر کې د تاسو د بادارانو او د هغوی د مزدورانو مازغه وشیندل ښه په نره یې ماته درکړه په نره په سنګر کې در سره جنګېږي تر اوسه چا په دې 20 کالو کې د کوم طالب فریاد نه ده اورېدلی چې زه ډوډۍ نه لرم زه تږی یم زه بوټونه نه لرم زه تنخوا نه لرم لیکن ستاسو د پوډریانو د تاسو د مرګ د قطې د 01 او د 0 قطې پورې د ټولو پوډریانو د ټولو وحشي درندګانو غلامانو چغې او فریاد مونږ په دې میډیا باندې اورېدلي څوک خپل ټوپک په مځکه وهي څوک دفاع وزیر ته کنځلې کوي څوک یې شړوندا ته کوي څوک یې د بلیکواټر مزدور سالې ته کوي مونږ په 18 کلنې جګړې کې په 20 کلنې جګړې کې ستا زور لیدلی ده د دې په خاطر چې د افغانانو په سترګو کې خاورې واچوي نور افغانان مه وژنه امریکا که 100 ولسمشران نور راشي د افغانستان سره د اسلامي امارت سره شوی تړون
زیاته برخه ګټه د امریکایانو په طرف ده. دوی به سالم له افغانستان نه وځي. دا به کوم لیونی ولسمشر وي چې دلته 20 کاله افغانانو موژلي دي او بیا د مسؤونه وځي. که تړون مات شو، د دې تړون ماتېدل نه ده چې د امریکایانو په زیان باندې ده. د بلیک واټر مزدوره، د سی آی ای غلامه، د امریکایانو روزل شویه ګلټیره صالح تا ته وایم. هغه څو پیټ پټا خو پازو ته دې وایم، هغه خبیثان چې یو یم راجګېږي نه پوهېږي، دویم مرستیال دی، او د اجرایه ریاست دویم مرستیال، دواړو ته وایم این خواب است و خیال است که دیگر شما سر مردم افغانستان، سر مردم مظلوم قشر هزاره افغانستان رهبریشان به دست بگیرین. شما کاذبان هستین. دیگر وقت تکرار نشدنی است که شما در سر مردم افغانستان میخ بکوبین، سینه های دخترای افغان ببرین، رقص مرده کنین سرکت. شما با امریکایا عذر و زاری نکنین که امریکا با طالبا از باجدهی گریز کنه. کدام باجدهی؟ این مملکت ماست، این خاک ماست. ما سرنوشت این خاک می سازیم. وارثین اصلی افغانستان قشر مظلوم و بی‌دفاع افغانستان است. تو دیگر نمیتونی که به خون و عرق مردم هزاره در بامیان آپارتمان های بزرگ و اسمان شکن را بسازی. کسانی به نام تاجک از قوم تاجک باجدهی نکنه. از خون و عرق مردم تاجک آپارتمان ها در دبی نسازن. کسانی به رهبری قوم پشتون از پشتون صحبت نکنه. کدام قوم پرستی؟ کدام رهبری قوم؟ کدام الگوی شما خو به هزارها مردم تاجک به رهبری امریکا به شهادت رساندین. اینمی کلانهای هزاره که خود را خطاب میکنه به هزارها مردم هزاره را به رهبری امریکا به شهادت رساندن. شما چی دردی و دوای شدین برای تاجک و پشتون و هزاره؟ نشدین. هر یکیتان جبهای خود را پر کردین. عطا محمد نور والی امپراتوری بلخ به هزارها جریب زمین، به میلیونها دلار. از کدام طرف؟ آقای عطا نور خود 2001 1000 دلار در جیب خود نداشت. گشنه و تشنه 100 دلار بود. امروز با میلیونها دلار از کجا شد؟ این سرزمین افغانستان است. امریکایا برای طالبان باجدهی نکردند. این حق مسلم مردم افغانستان است که سرازی مملکت خود حاکم باشه، وزارت از خودش باشه، پالیسی از خودش باشه، ریاست از خودش باشه، رهبری در دست خودش باشه، نه در دست چند تا غلام بچه ها، نه در دست چند تا جاسوسا، نه در دست چند تا القبه گوش امریکایی ها که مردم افغانستان را به رهبری امریکا به شهادت رساندن. امروز صدای خراسان، صدای قوم پرستی چی؟ کدام قوم؟ با کدام قوم مصدر خدمت شدن؟ نو د سی آی ای او د بلیک واټر جاسوسه نور نشي کولای چې امریکایان دې جګړې ته که څومره عذر کوي، څومره زارۍ کوي، څومره نانواتې کوي امریکا ته لاس مخلاص، څومره د امریکا سره د طالبانو د شوي تړون خلاف تبلیغات کوي، هغه ستاسو خوښه ده. که دا تړون عملي شي که عملي نشي، لا تر اوسه پورې د موږ اسلحې په لاسو کې دي. لا تر اوسه پورې موږ بې زلمیو نه یو، موږ بې ځوانانو نه یو، موږ بې اتلانو نه یو. د موږ د غازیانو چغې او فریادونه تر اوسه نه دي وتلي چې ودې وایي زه ډوډۍ نه لرم، زه اوبه نه لرم، زه کالي نه لرم، زه مرمۍ نه لرم. هر څه شته. ایمان لري، غیرت لري، وجدان لري، په میړانه در سره د جګړې ډګر ته وتلی. نو خبره مې دا درته کوله د سی آی ای او د بلیک واټر جاسوسه، د امریکا روزل شویه ګوډاګیه طالبان که په نظامي ډګر کې دي هم د تا غاښونه در باندې ویستلي دي،
که په سیاسي ډګر کې دي نر څوک ده چې قطر ته لاړ شي د موږ د اسلامي امارت له نمایندګانو سره خبرې وکړي نر څوک ده چې په مطبوعاتي ډګر کې راشي د طالبانو مقابلې ته راودانګي همداسې په استخباراتي ډګر کې طالبان پیاوړې اداره لري له هر جرم نه دی له هر خیانت نه دی مخکې له دې چې ته پلانګذاري کوې د طالبانو د استخباراتو ویاړلې او اتلان هغوی د تا له هر څه نه خبرېږي نو خبردار چې دا فکر ونه کې چې د طالبانو استخباراتي ادارې به ویده وي ته چې کوم پلانګذاري د دې ملت د وژلو دپاره کوې طالبانو استخبارات به په دې باندې نه وي په غوږونه دې خلاص کا ته چې د له ښځې سره پسپسک کویم دلته په ټول افغانستان کې استخباراتي ادارې د تا په کارنامو پوهېږي چې ته د ښځې سره تا نن کوم مجلس وکړه طالبان ویده نه دي طالبان چې څنګه په نظامي ډګر کې پیاوړي فتوحات لري دا د استخباراتو برکت ده ویښ استخبارات لري ویښ قطعې لري ویښ اتلان لري دا جګړه فریضه خپله بولي هغه که په هر بخش کې ده که په نره در سره مقابلې ته راوځي قاري صاحب محترم ته لنګا چې د CIA او د بلیک واټر جاسوسه خبردار چې بیا دا خبرې ونه کړي چې په پانتون باندې حمله کېږي د پانتون سکیورټي مونږ خپله کوو پتا یې نه کوو غوږونه سترګې به در باندې سړی وباسي شلغمسارې بچه د تا زوی خو په هغه کې پانتون کې سبق وایي یو دوه زامن د دې خبیثانو راوړئ په دې پانتونو کې کېنوئ اروپا او امریکا له پانتونو یوباسي بیا په پانتون حملې نه کېږي دلته په پانتون کې د غریب زوی وژل کېږي د غریب لور وژل کېږي ځکه دوی په پانتون باندې خبرداری ورکوي چې فکر کدی او بچه دیوانه او سالګه کې پیوندي چې فکر کدی طالبان هماغه طالبان دي چې تا ورته کتل دوی له زندان نه راوتل طالب هماغه طالب ده چې زندانونه دلې وړې کړه طالب هماغه طالب ده چې تا مړې سترګې کته یو له هغه بندیانو چې امرالله صالح په خپل کور کې ساتلی و امریکایانو د ده له کور نه په زوره ویستلی ان قریب به این جانب ورسره مرکه وکړي هغه بیا واورئ د تا له غېږې نه طالب زندانیان امریکایانو د تړون د طالبانو د تړون له برکت نه چې تړون یې کړی د تا له بادار سره د تا د ښځې له څانګې طالب بندي درنه راوویسته چې تا یې مړی ژوندی ورک کړی و ان قریب به زه ورسره په همدغه لایف کې وایم چې تا کوم جرمونه کړي دي تا کوم وحشتونه له بندیانو سره کړي لیکن په نرمه درنه راخوشې کړه تا مړې سترګې کتل د مونږ بندیان فاتحین له زندان نه وتل لایف در سره شیر کوي ملګرو چې ستاسو مرسته نه وي بس بیا خو د دې خلکو ټکول مونږ ته پرېږدئ داسې درته صوباړې پې باندې وباسي چې دوی ځان ته حیران سي مونږ خو څه ویده نه یو قاري صاحب محترم لایق خپرونې ته راشه لینک پې درته اچولی ده الله دې راوله همدغه دا د لینک قاري صاحب چې څومره د CIA جاسوسان د بلیک واټر مزدوران د شټاسري ولسمشر معاونان اوس زه دې ته حیران یم په امریکا کې ولسمشر یا جمعدین یا ټرمپ چې هر یو ولسمشر زمونږ خو یو سره کار نشته افغانستان ته پوځ راوړی ده په زور راغلي په زور یې باسو دا د مونږ خاوره ده د خاورې وارثان یو دا خاوره په نرم امریکا ته ماتې ورکړې قرباني مو ورکړې ده مړې سترګې چا د خیرات په افغانستان کې ازادي څوک په خیرات کې نه راکوي چې خلک دې دا خبره وکړي چې با طالبان باجدهي نکنیم باید د څه شي باجدهي لیوانه مازغه دې خرابه دي دا چې تا له ارګ نه باسمه دا باجدهي نه ده دا وچ زور د وچ زور سپیړې او سکانو باندې مې امریکا دې ته قانع کړی دا چې نن خلیلزاد د صلح فرښته ځان بولي پرون یې زموږ اختارونه په یاد و چې دی سفیر و نماینده یې خاص بوش و نو جو بایډن هم دومره لیوانی نه ده که نه بیا به ما او جو بایډن هم یوه مرکه په انګلیسي کې وکړو زه بیا پوه کړم جمعدین عرف جو بایډن نو لیونتوب مه کوئ د CIA او د بلیک واټر مزدورانو د کولاب دروازې هم بندې دي بل ملک ته هم نشئ تللی نورو هېوادو ته هم نشئ تللی سام په انسانیت په سړیتوب باندې ځان مه شرموئ موږ دا درته وایو صفا په د جمعدین اکا هم درته څپېړې دې سټ ته ویستلي خنزیره وځه له ارګ نه بیا به څه کوې
ولې امریکا لیونی ده چې د تا د عیش او عشرت لپاره په افغانستان کې پوج ساتي. امریکا لیونی ده چې څو سوسیال خواره سوسیال خورو ته ډېر د شرم خبره خو د هغوی دپاره د ملګرو لایف خبرونه سره شیر کړي. د سوسیال خورو نوی قصه درته کوم، د سکشویانو، د کلیسا د مزدورانو، د بینیفیټ د بچیانو. اوس یو سړي ته څوک خیرات ورکوي، زکات ورکوي، ورته وایي چې بس هره میاشت راځه بس زه زکات خیرات درکوم. هغه چېرته داسې کولی شي هغه څوک چې خیرات یا زکات ورکوي د هغه خلاف څه ووایي، یا هغه ته سینه وډبوي چې زه بس داسې خو چې سینه یې وډبول ورته یې ته نه بل څه ځه ورک شه. سوسیال خواره څه وایي؟ طالب نه منم، ناست به په اروپا کې مدرسه داسې ده. نو هغه بله ورځ هغه خبیثانو د جهاد په ضد فتوا ورکړه چې په افغانستان کې جهاد نشته. هغه ته د خوله ماته وه. سکاټ میلر یا امریکان چې دا 500 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې دا څومره ټانګونه افغانانو د کابل ادارې ته ورکړه، دې ته د خوله ماته وه چې ورته یې مداخله مه کوه. دا بل د غوا بچي هندوان د رام سنګ بچیان، دوی درته پارلمان جوړو، دلته جنګي چورلکې ورکړي دي، روزانه هلمند او کابل او قندهار په باندې بمباروي. د هندوانو ته د ورځ ویل چې ولې د افغانستان جګړې ته تیل شیندې. بیا که یو څوک راجیکسي چې دومره ویل چې طالب په حقه ده په تا اور بال سي لیون غره ته ته د خپل سوسیال خوره برګر ته په ټیم قطار کلیسا ته ځان رسوه چې برګر درنه خلاص نه سي. د تا د افغانستان په سیاست څه سپي مینځه چې بل څوک یې درنه ونه مینځي. د تا خو کار او روزګار همدغه سپي مینځل دي، سوسیال خوړل دي. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم قاری صاحب سعید خوستی په خیر راغلی لایف خپرونې ته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جلال صاحب تاسو ته ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات. الله دې وکړي چې الله عزت وکړي. محترمه مهرباني. د لایف موضوع مو فکر کوم د کابل ادارې مشرانو بیا په کوم پوهنتون د برید پلان لري. او بالکل مهمه موضوع ده. شاید ډېرو ته دا موضوع داسې دا سرلیک ډېرو ته داسې نادر غوندې وبرېښي. یوه خبره خو د نن ورځې ملګرو لایف شیر کوي چې دا لایف دا خو ته ولې وایې چې لایف شیر که یاره خو قاري صاحب نه راغی قاری صاحب السلام علیکم. ته مه وایه چې لایف شیر که دا قطع سولې مونږ وایو ورته لایف شیر کوي ملګرو مهرباني وکړه قاري صاحب. او لایف شیر کوي ملګرو خیر. دا مبین صاحب دوه موضوعګانې ډېرې مهمې دي. لومړی موضوع چې دا هغه خو د اسلامي امارت له لورې نن ورځ تاسو ته که یاد وي د امریکا د ټاکنو په اړه اعلامیه راغلې وه. نو زه به هغه اعلامیه هم ووایم. د هغې نه وروسته بیا د کابل کې امرالله صالح ځینو پوهنتونونو ته خبر ورکړی دی چې طالبان په تاسې د برید اراده لري. نو د هغې په ځواب کې هم د اسلامي امارت له لورې اعلامیه راغلې ده چې ټولو تعلیمي مؤسساتو ته اطمینان او ډاډ ورکړل شوی دی او په څنګ کې د اسلامي امارت له لورې ویره څرګنده شوې ده او خلکو ته یو خبرداری ورکړل شوی ده چې باید متوجه واوسېږي ځکه د کابل ادارې استخبارات د خپلو داعشي ملیشو په توسط غواړي چې ځینې تعلیمي ځایونه یا عام المنفعه ځایونه یا داسې ځایونه چې هغه د عامو خلکو دي ګڼې ګوڼې ځایونه په هغې باندې برید وکړي. د برید داسې یوه طرحه یو پلان دوی لري او بیا غواړي چې د برید پړه هم په اسلامي امارت باندې واړوي. نو دغه شي ته باید د موږ تاسې د افغانان متوجه واوسېږي چې د سیاسي مزدوران بیا هم یو پلان لري نو چې کوم ځای کې بیا هم یو برید وکوي او د برید پړه بیا په اسلامي امارت واړوي. د دې نه مخکې د اسلامي امارت اعلامیه د امریکا د انتخاباتو په اړه په امریکا کې د وروستیو ټاکنو په اړه د افغانستان اسلامي امارت اعلامیه په امریکا کې انتخابات او د چارواکو بدلون د امریکا کورنۍ موضوع ده. د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د دوحې تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو او ښه راتلونکي په اړه خورا ښه وثیقه ده. اسلامي امارت له خپلې خوا د امریکا نوي ټاکل شوي جمهور رئیس او راتلونکي نوي حکومت ته یادونه کوي چې د دوحې تړون عملي کول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د منازعې د معقول حل ښه او مؤثره لاره ده.
د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل زموږ په هیواد کې نه مداخله همدا ډول د افغانستان له خاورې څخه د امریکا په ضد نه استفاده د دواړو ملتونو او هیوادونو په ګټه دی. موږ د توافقنامې ته ژمن یو، د افغانستان د معضلې د حل لپاره یې ښه اساس ګڼو او دې ته ترجیح ورکوو چې داخلي مشکل هم د ډیالوګ او مذاکراتو له لارې حل شي. اسلامي امارت په راتلونکي کې د امریکا په شمول له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. د امریکا راتلونکي جمهور رئیس او حکومت ته پکار ده چې هغه جنګ غوښتونکو کړیو د دانش او صالح او دغه ټامیان هدف دي اشخاص او جهاتونو ته متوجه وي چې روان جنگ جاري ساتل غواړي. امریکا لا هم په جګړه کې ښکیله ساتي او د جګړې په جریان کې خپل شخصي ګټې لټوي او د خپل قدرت د بقا هڅه کوي. د افغانستان اسلامي امارت نو د اسلامي امارت اعلامیه خو هر وخت ډېرې وزینې وي، ډېرې درندې وي او ډېرې په اصولو او په پالیسۍ برابرې وي. نو دا اعلامیه هم الحمدلله ډېره وزینه او ډېره معقوله اعلامیه ده چې د امریکا نوي مشر ته چې جو بایډن ده هغې ته یو ډول اګاهي ورکړل شوې ده چې باید هغه ژمنو ته چې دوی کړي دي هغې ته خپلو ژمنو ته متعهد پاتې شي. او بل اساسي خبره دا ده چې د امریکایانو نه په افغانستان کې د نه مداخلې غوښتنه شوې ده. د امریکایانو نه ټامیانو، تاسې به د ټامیانو مبارکۍ هم لیدلې وي، د کابل ادارې د مشرانو او د ټامیانو خوشحالي به هم لیدلې. په دې مو پرون هم لایف کې خبره وکوله. دوی بیا د امریکا نه غوښتنه کړې وه چې په افغانستان سره د خپل ستراتیژیکه ملګرتیا جاري وساتي او د دوی خو د هدف د ستراتیژیکي ملګرتیا نه په افغانستان کې د افغانانو په کورونو چاپې وهل دي، شپنۍ چاپې دي، بمبارونه دي او دغه د افغانستان د شرم نه ډاک خبره یوه دا کړه طالبان دي طالبانو ته باجدهي نه ورکوي، ټانګونه یې دوی ته ورکړه باجدهي طالب ته. طالب دي چې باجدهي خو ته ټانګونه د مړه بیسونه د مړه ورکېږه د ما عمل پرې دا باجدهي ده. بالکل دغه خلک چې دي دوی د امریکایانو نه او دا نوې خبره دا ده چې دا خو دا یو دا ټوکه وي پکې. دا وامې اورېدل چې ټرمپ ویلي دي چې چا چې د ما د مبارکۍ د بایډن ته مبارکي لېږلې ده هغه خلک هم نه پرېږدم. نو دا هغه هم ډېر ویرولی ده دا ټامۍ غني هم ډېر ویرولی ده. نو ټرمپ وایي چې خپله ماته زه نه منم او چا چې بایډن ته مبارکۍ لېږلې دي هغه خلک باید هغه خلک به زه پرېږدم په خصوص کې خپل غلامان مقصد دي. هدف مې دا دی، خیر دا خو یوه ټوکه کې هدف دا دی چې امریکا سره چې اسلامي امارت کوم تړون کړی ده، اسلامي امارت د دوی نه غوښتنه دا ده چې خپل تړون ته ژمن پاتې شي او که ژمن پاتې نه شي خپل تړون ته زموږ لار معلومه ده او موږ ازادي د چا نه په سوال نه غواړو او نه دغه جګړه په سوال په مخ ته تللې ده مخکې او نه به راتلونکي کې په مخ لاړه شي. موږ ازادي غواړو، د ټوپک په زور یې غواړو او د امریکایانو په زور ازادي اخیستې ده واخلو به انشاءالله. هغه نو د دوی خپله خوښه ده، که چېرته په تړون عمل کوي تړون ته ژمن پاتې کېږي هم د دوی ګټه ده او که تړون ته ژمن نه پاتې کېږي هغه د دوی خپل نقصان ده. دویمه خبره ده د نن د لایف دپاره د دویمه مهمه موضوع هغه د کابل ادارې دغه ټامۍ چې ده امرالله صالح دې په بعضې پوهنتونونو ته خبر ورکړی ده د کاردان په نوم یو پوهنتون ده، بل د کاتب پوهنتون ننګرهار کې ځینو پوهنتونونو ته خبر ورکړی ده چې طالبان په تاسې باندې د برید اراده لري چې په تاسې برید وکوي. نو اسلامي امارت په دې اړه اعلامیه راغله، هغه اعلامیه هم زه وایم په لنډو ټکو کې تر څو دا د موږ تاسې افغانانو ته واضح شي چې د کابل ادارې د تعلیمي ادارو او عام المنفعه ځایونو د حمایت او ساتنې په اړه د اسلامي امارت د ویان څرګندونې د کابل ادارې مشرانو ځینو تعلیمي ادارو ته خبرداری ورکړې چې ګنې خدای مکړه د اسلامي امارت مجاهدین په ځینو پوهنتونونو باندې د برید او ضرر رسولو پلان لري. اسلامي امارت په هیواد کې د تعلیمي ادارو، پوهنتونونو، لیستو، مکاتبو، مدارسو، نورو عام المنفعه ځایونو څخه حمایت، څارنه او د اړتیا په وخت کې کلکه ساتنه کوي. دا خبره ډېره بعیده ده چې خدای مکړه د اسلامي امارت مجاهدین دې په کوم تعلیمي ځای باندې برید ته زړه ښه کړي او نه هم داسې کړنه اسلامي امارت هیواد راتلونکي ته کومه ګټه لري، بلکې برعکس اسلامي امارت هڅه کوي چې تعلیمي ادارې لا تقویه، پراخه او مسونه وي.
داسې افواهات پروپاګند او تشویق خپرول د کابل ادارې له شومو پلانونو څخه پرده پورته کوي. شک نشته چې د کابل ادارې استخباراتو به د خپلو داعشي ملیشو او یا د خپلو شریرو کارمندانو په وسیله د داسې کومې بدې کړنې پلان طرحه کړی وي ترڅو د اسلامي امارت د مجاهدینو په اړه غلط ذهنیت خپور کړي. خو اسلامي امارت د دې ترڅنګ چې یا د ټولو نهادونو ته له خپلې خوا کامل ډاډ او اطمینان ورکوي، بیا هم له هغو ټولو څخه غواړي چې د کابل ادارې شومو دسیسو ته متوجه واوسي او د کابل ادارې د استخباراتي ارګان سره پوره احتیاط وکړي. دا د کابل ادارې ټولو د افغانستان ټول ملت ته او په خصوص تعلیمي ادارو تعلیمي مؤسساتو ته یو خبر ورکول دي چې د کابل ادارې سره باید دوی متوجه واوسیږي، د کابل ادارې د استخباراتو سره باید دوی متوجه واوسیږي، هر وخت داسې احتیاط وکوي چې دغه خلک د دوی په خلاف بیا کوم داسې عمل تکرار نه کړي. چې تاسې د کابل پوهنتون جزئیات خو ورځ تر بلې نور هم څرګندېږي، دغه موضوع نور هم روښانه کېږي که نه. نو تاسې ولیدل چې دا موضوع ښه روښانه شوه او معلومه شوه چې د کابل برید ته د کابل پوهنتون په برید کې د چا لاس و او په خپله دغه خلک کې ککړ وو. هغه څوک کې ککړ وو چې هغې په نیمه شپه د برید نه وروسته په نیمه شپه یې په دیوالونو باندې د سولې ضد شعارونه لګولي وو او هغه څوک چې مسؤول و چې هلته په دیوالونو لیکل کړي وو، هغه څوک مسؤول و چې داعشیانو په نوم یوه جعلي ویډیو را نشر کړه او د برید پړی په طالبانو واړوله. نو دا د موږ تاسې ملت باید په دې اړه متوجه واوسیږي او خپل احتیاط وکوي د دغې د CIA د مزدورانو نه.